د پیغمبر سره محبت دا په دوه قسمه دی. یو د پیغمبر د ذات سره محبت کول، او دویم د پیغمبر د ذات او د طریقې او د عمل او د وینا سره محبت کول. اکثر مسلمانان د پیغمبر د ذات سره محبت کوي، لکه په هغې باندې مثال واله دا کوم چې چغې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مدد، او هغه په قبر کې وي ژوندی دی داسې لکه څنګه چې په دنیا کې و، او هغه زمونږ اوري او هغه حاجتونه پوره کوي، او عید میلاد النبي دا قصې کوي. د دې خلکو د پیغمبر د ذات سره محبت دی. نو د پیغمبر د نعلینو د هغه د پیزارو نښه به یې جوړه کړي، هغه به یې په دې کمیس باندې ځوړنده کړي. لیدلي دي که نه دي؟ په کوټ باندې به له پاسه داسې وړوکې همته کې د پیزار نښه یي هغه یې لګولي، په جومات له پاسه به د پیزار نښه لګېدلي. ښه که تا چېرته هسې داسې زوړ غونته کې کمیس پیدا کړو چې هغه شلېدلی په یې کې سوري شوي، او دوی ووایي چې دا د پیغمبر کمیس دی، په دوی به په ژړا شي او ښکلی او ټول عمر به دغه عبادت کوي. دا هغه خلک دي چې د پیغمبر د ذات سره محبت دی. بس نور د پیغمبر د وینا سره محبت نشتی، د پیغمبر د عمل سره محبت نشتی، د پیغمبر د عقیدې سره محبت نشتی، د پیغمبر د منهج سره محبت نشتی. صرف دا شخص دا ذات دی خوښ دی بس. او منګ الحمدلله د پیغمبر د ذات سره محبت کو، د پیغمبر د وینا سره محبت کو، د پیغمبر د عمل سره محبت کو، د پیغمبر د عقیدې او د منهج او د سیرت او د هر څه سره محبت کو. صرف دا نه چې د پیغمبر نوم واورې او په ژړا شي. ډېر مسلمانان داسې ته ورته د پیغمبر یو قصه شروع کړه په ژړا شي، خو بیا ورته دقې نه بعد ووایه، د دې ژړا نه بعد وایه اوس راځو د پیغمبر عملي طریقې ته او عملي ژوند ته. نو بیا به تا ته وایي ستا مذهب جدا دی او زما مذهب هغه جدا دی. نو تا خو لږ ساعت مخکې د دې پیغمبر تذکره چې واورېده په ژړا شو. او کله چې په بانک کې اذان ویلی کېږي او د پیغمبر نوم پکې راشي نو ګوتې ښکل کړي او سترګې ښکل کړي. دا قصې خو کوې، خو چې اوس مې درته حدیث بیان کو ولې نه منې، نو دا دلیل دی په دې باندې چې دی صرف د پیغمبر د ذات سره محبت کوي. نو درېیمه وجه دا ده د دې دورې چې ولې موږ دې کال د حدیثونو دوره منتخب کړه، د هغې وجه یو دا ده درېیمه چې موږ د پیغمبر سره محبت دی او دا د هغه د حدیثونو سره محبت دی.